تصویر د غرمو کې راغی प्रोफेसर डॉक्टर इहसान अली, प्रोफेसर डॉक्टर इहसान अली, प्रोफेसर डॉक्टर इहसान अली। तालीम दुश्मनी पॉलिसी, तालीम दुश्मनी पॉलिसी, तालीम दुश्मनी पॉलिसी, तालीम दुश्मनी पॉलिसी। कौम की मेहमानों को, कौम की मेहमानों को, कौम की मेहमानों को, कौम की मेहमानों को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। یو ډېر عالمیه ده زمونږ د قوم دپاره، حالانکې پروفیسر ډاکټر احسان علي صاحب ریئلی په دې قوم باندې ډېر احسان کړی دی او سپیسیفیکلی په کې باندې چې څومره مثلا دې سره افیلیټډ علاقې دي د ټولو خلکو سره هغوی ډېر انتهایي احسانات دي د هغوی په دې قوم باندې. او وجه دا ده چې دلته د ایجوکیشن ټرند سپیسیفیکلی د هایر ایجوکیشن ټرند دا د هغوی د وجې ډیولپ شوی دی. هغوی هر یونیورسټۍ دپاره انتهایي د هغې سټینډرډ ته رسولو دپاره انتهایي کوششونه کړي دي. شپه ورځ یې چې کوم دی محنت کړی دی. بیا دا ده چې بنیادي ترقي خو زموږ په ایجوکیشن باندې ډیپینډ کوي او د ایجوکیشن چې مونږ دغه لارې بندي کو چې کوم خلک تعمیر سوچ کوي، تعمیراتي سوچ والا دي، هغوی له مونږ چې دی نو دغه طریقې سره چې دی نو هغه سزا ورکوو، الزامونه پې لګوو، نو د دې وجې دا قوم به ترقي څنګه کوي. هیڅ قسمه کمپرومایز ته نه تیار. بدقسمتي ده دلته د دې ملک د ډاکټر احسان علي په هکله به زه ووایم چې هغه یو ایډمنسټریټر څه چې نه صرف یو ښه ایډمنسټریټر دی بلکې یو ښه اکیډمیکس والا کس هم دی. د هغې سره ظلم، د هغې خدمت تاسو وګورئ. عبدالولي خان یونیورسټي په دې لږ وخت کې څومره ایډوانس کړه. اته 9 کیمپسې دي د هغې چې هغې کې 3 اپګریډ شو او نن سبا یو فل فلج یونیورسټي په طور باندې هغه ایمرج شو. مونږ خپله پروفیسرز یو او مونږ دا غواړو چې پروفیسر ته تحفظ ورکړی شي. مونږ ګورنمنټ اف KPK ته چې کوم دی ریکویسټ کوو چې تاسو کایندلی دې باندې ایکشن والي او دا زر تر زر زمونږ د پروفیسران حضرات چې کوم دي امیډیټلی هغه کې رها کړي. که تاسو نه کړی شو زما خیالي حالات ته بیا تاسو ته خراب شي، ځکه مونږ ټولو سره یو حق شته چې مونږ یونیورسټي چې کوم د کلاسز بایکاټ وکړو دا به صرف نه دلته وي بلکې